اولا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ثانیا نن زه غواړم چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سنت او عمل کولو باندې یو څو خبرې وکړم. محترم سامعینو، الله تعالی په قرآن مجید کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقې ته شایسته او حسینه طریقه ویلې ده، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حدیث شریف کې په خپله فرمایي انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، رواه مسلم. یعنی زه دنیا ته د دې دپاره راغلی یم چې انسانانو ته د ژوند کولو طریقه او د نیکو اخلاقو برخورد وښیم. محترم حضارو، که موږ فکر وکړو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه ذات دی چې د هغه سیرت او صورت دواړه هغه څیزونه دي چې په انتخاب او غوره کولو سره انسان د دنیا او د آخرت کامیابي پیدا کولی شي. د طب ماهرین اکثریت هغه څه د انسان د صحت لپاره مضر بولي کوم چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د لار او طریقې څخه خلاف وي. الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. څوک چې د الله تعالی هدایت او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لار او طریقه خپله کړي د هغه په ښه کامیابۍ سره کامیاب وسلو. په بل ځای کې الله تعالی فرمایي وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. هغه څه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام تاسو ته راوړي دي هغه ونیسئ، او د څه څخه چې تاسو منع کړي د هغه څخه ځانونه منع کړئ. محترم حضارو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تر هغو پورې یو انسان کامل مؤمن نشي جوړېدلی تر څو پورې چې د خپل پلار، زوی او ټول مخلوق د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره زیات محبت نه کړي. د محبت په تعریف کې راځي چې د محبوب سیرت او صورت باید محبت کوونکي ته محبوب وي، او هغه طریقه چې د محبوب باید محبت کوونکی اختیار کړي. باید ووایم چې الله تعالی خپل محبت د بندگانو سره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په لارې او طریقې عمل کولو باندې موقوف کړی دی، او الله تعالی فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ای پیغمبر امت ته ووایه که چیرې تاسو د الله تعالی سره محبت کول غواړئ، زما یعنې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لاره او طریقه خپله کړئ، نو الله تعالی ته به محبوب سئ. په بل ځای کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام همدغه ته ورته اشارت فرمایي من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، رواه بخاري ومسلم. یعنی څوک چې زما لاره او طریقه خپله کړي هغه د الله تعالی لاره او طریقه خپله کړه، او څوک چې زما د لارې او طریقې څخه سرغړونه کوي هغه د الله تعالی د لارې او طریقې څخه سرغړونه کوي. محترم سامعینو، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لار او طریقه هغه طریقه ده چې د ابوبکر نه صدیق او خلیفه اول جوړ کړو، د حضرت عمر نه د نړۍ په درې کونج کې یو عادل او مقبول حاکم جوړ کړو، او د حضرت عثمان نه د سخاغر او د حضرت علی نه د شجاعت او د علم سمندر جوړ کړو. خلاصه دا چې دا هغه طریقه ده چې د صحابه کرامو نه عشره مبشره بالجنه او په مجموعه کې د ټولو صحابه کرامو نه هغه څه جوړ کړي چې په اړه قرآن عظیم الشان فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله تعالی نه دوی او دوی د الله تعالی څخه راضي دي. زه خپل تقریر په دې شعر باندې ختموم. چا چې کړي په سنتو عملونه رب ورکړي دي بېشماره جنتونه، که څوک غواړي چې شفاعت دې په نصیب سي، که څوک غواړي شفاعت دې په نصیب سي، ها دې وکړي په سنتو عملونه، او ها دې وکړي په سنتو عملونه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.